وعلیکم سلام سړی ماسې څنګه یې راورسېدې په خیر کښېنه هلته کښېنه څنګه یې عبدالرحمانه شکر دی خیر دی ته څنګه بل دې څه کوي نوید دې ولې نه راوستی نوید نه راکلی ښه بس بخت یې کار وکړي چې نه راغلی که راغلی وای ټیټ به م بیا به کړی وای هېڅ سړی ولاکه دی دا نوید ولې دا سړی په شو نه ارځي دا سره ما دونه ښه کړي دي دا د انډوالۍ سړی نه دی تر دې ښه نه معلومېږي هېڅ سړی نه دی دا خر پالتو دی خو ما تا ته وویله وم دا رقم سړی دی چې د انډوالۍ سړی نه دی نه د زړه د راز سړی دی چې سړی د زړه راز ورته ووایي دا علاقه دا د جسم له ولاکه دا لږ لګېږي یا ډېره و د عبدالرحمن وغږومه چې نور څه ګلام پاشي و دا علاقه دا رقم ته پوښتنه چې وکړه دا شیان زموږ په جیب چلیږي پرون نه و راولاړ سوی زما جانون یې ټلیفون ورکړی و نو ما ټینګ به دې نه کومه قسم به خدای دا ببر سر په ډوب وشکوم ملا دې ماته په انډوالي کې دا رقم چمونه د یو انسان کار دی ته به ووایه ومې ګوره اوس ما ورته انډوالان یو زه ستا جانون له ټلیفون ور وکړم غلط کار دی که نه دی غلط کار دی ولې چې نو دا رقم سړی دا رقم کوي ته ودرېږه یو څه درواغ یو څه رښتیا به سره کوټه کړمه نوید به بدنامه کړم اخر تربور مې دی نه دی نظامي صاحب دې ما ته یې وخت دی دوکه راکړه در اوسې مې زړه زمین ډک دی ما تا ته ویل دا د انډوالۍ سړی ولاکه دی لکه وایه دا ښځ چې نه راغلی نو دا هیله کوه زما ستا د خولو انډوالي ده نو ښځو چې دا شی دې نه راوستی اوس مې کشنۍ استولی دی چای به م راوړې چایانې به م راورسېږي ما او تا به خپلې چای هم وکړو والله وروره ما او ستا دا خو نو انډوالي ده دا رقم شیان زموږ ستۍ په مابینځ کې نه ځایېږي که څنګه وکې ښه عبدالرحمانه یو شی به در باندې واورمه دا چې راباندې وګوره چې څنګه شی دی ښه دا دی یا دا خبرې اوس نوید له وروړم ورته وایم چې عبدالرحمن ستا د خوا داسې ویله دا خبرې اوس خامخا وروړم یا مې وروړه یا وروړم یې څو پیسې غواړې درته کوم یا پیسې زه څه کوم زه دا خبرې نوید له وروړم هر څو چې غواړې درکوم یې دا مه کوه یاره خراب یې کړه انډوالي ده یا دا خبرې اوس نوید له وروړم چې عبدالرحمن ستا د خوا دی ویله او یو شرط لرم کوم شرط 5000 روپۍ به راکړې درکوم یې خو دا خبرې به خراب کوې سمه ده راکړه 5000 روپۍ د مور شیدې مه وچې جو کې 5000 روپۍ دي اوس نو خبره خراب کړه واخه دا چې 5000 روپۍ دي چشتې لږ پښېمانه سوې نه یم پښېمانه سوی خبرې مې هم بېرته داسې خراب کړې ستا و مخ ته اصل کې ما غوښتل چې تا اصلاح کړمه هېڅکله هم چې هر څنګه ژن خوابادی سي په خپل انډوال پسې د شا د خوا خبرې مه کوه خبرې د شا د خوا په انډوال پسې څوک نه کوي ما اصل کې غوښتل چې تا اصلاح کړم دا 5000 روپۍ په جیب کې واچوه خپلو بچیانو له یو شی په یوسه سمه ده هېڅکله به هم په انډوال پسې د شا د خوا خبرې نه کوه د هغه بد به نه بیانوې لیدونکو ته څه پیغام لرې لیدونکو ته دا پیغام کوم هېڅکله د انډوال بد مه بیانوئ او په انډوال پسې د شا د خوا خبرې مه کوئ مننه ستا یم کور ودان چې تا لیدونکو ته دا پیغام ورکړي کور دې ودان بس وعده ده و بس کور دې ودان خیر وسې